أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الصوم کتاب ثابت دی په بیان کې د روژې. هو دغه روژه چې د ترک و پرېښول دی، الاکل د خوراک، والشرب د چښنګ، خوراک پرېښول، چښنګ پرېښول، والوتې د وتې پرېښول، د کور والا سره نږدېکت، جمعه دا پرېښول، من الصبح د سهار څخه، المعترضو چې غوړېدلي وي، یعنی د سپېدو څخه، المعترضو چې غوړېدلي وي په اسمان کې هغه سپېدې چې وچاودل سي، الی المغرب بیا تر ماښامه پورې، من اهل د اهل د دا روژې، مع نیتي سره د نیت. ویصیحو صحیح کېږي دا روژه، ادا کول د دا روژې رمضان د میاشت د روژې سره د نیته، و قبل د مخه نصف نهاري د نیمې ورځې، یعنی د زواله څخه د مخه دغه دې نیت صحیح کېږي، الشرعي شرعي، و بنیت او په نیت سره نفل د نفل، و بنیت په نیت سره مطلقه مطلق، و واجب آخر یا بل واجب. ګوره که چیرې د روژې په میاشت کې یو سړی نفلي نیت وکړي یا د واجب نیت وکړي یا خالی د روژې نیت وکړي، نور دا نه وایي چې زه د دې میاشت روژه نسم، میاشت د روژې ده، دا نیت چې وکړي په دې ټولو نیتو سره صحیح کېږي، الا فی سفر او مرض، مگر نه دغه بیا په سفر او مرض کې. د امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه پر مذهب باندې وای کچيري سب مسافر نیت د دې وکي چې زه نفلی روزه نسم، او میاش د روزه د نفلی نیت وکي یا د واجب نیت وکي، بل واجب پر د باندې پاته د دغه نیت وکي، نو د پاره بیا وای هغه روزه صحیح کیږي، هغه د چې د کوم روزه نیت وکي. خو کچيري یو څوک د میاش روزه وي، د مسافر نه وي او د پر کور باندې وي، د نیت د هر شي نیت وکي، که د واجب دا وکي، که د نفلی دا وکي، که دغه مطلق د روزه نیت وکي، دا ټول چې دی د فرض روزه نیت دی، بس د لپاره او د مسافر د لپاره امام صاحب دغه نه دی. او یاران بیا وای یا دغه د مسافر ته چې رخصت ورکول سوی دی د روزه د نه نیولو، که چیرې نس ونیولای نه دی نشي، هغه د دې لپاره چې د تکلیف او مشقت وو، چې پر د باندې تکلیف او مشقت نسته، بیا که چیرې د روزه نیول بیا د میاشتې د روزه د لپاره هم. وکذا د غرکم النفل ونفل والنظر المعین، هغه نظر چې معلوم نظر وي، الا فی الاخیر مگر نه په اخر کې. وشورت شرط د روزه د لپاره للقضاء د لپاره د راګرځولو او الکفاره د کفاره، ګوره یا قضایي روزه ده یا کفاره د کفاره روزه ده، والنذر المطلق یا د نذر مطلق روزه ده، چې مطلق نظر دار چې د پر ځان باندې نظر کړي و چې زب الله روزه پر ما باندې واجب دي، یعنی زب نسم لس روزه به نسم. ګوره یو خو معین نظر دی، هغه دی چې د معلوم کړي چې سبا ورځ به روزه نسم. یو نظر مطلق دی، نظر مطلق چې د نیت وکړي چې پر ما لس روزه دي، زب د لس روزه نسم. دغه نظر مطلق د پاره ان دا یبیت چې دی به د شپې نیت کوي، و یعین معلومه به دا روزه. ګوره د شپې به نیت کوي، دا روزه به معلومه شي زه د کومه روزه نسم، نفلی نسم که د کفاره دا نسم، دی به دا معلوموي چې زه دغه روژه چې د قضایي روژه نسم، د کفارې روژه نسم، هغه نظر چې پر ما باندې دی هغه نسم، دا به دی معلوموي. وصوم روژه یوم شک، د ورځې د شک، افضل و بهتره د لمن دغه چا دپاره وافقه چې موافق سي دی صومن د روژې، یعتاد عادت یې وده ده، وللخواص یا د خاصان دپاره دغه افضل د خلکو دپاره دا د شک روژه. ویبتر ماته دي که غیرهم ما سوا د دې نور خلک بیا ماتولی سي، بعد نصف نهار وروسته د نیمې ورځې څخه، بس ماته دي که شکمنه د چې د میاشت د روژه نه ده، د روژه نه ده، نو بس شکمنه ده چې د شک روژه دی، بس بیا دی نه نشي پرېږدي. وکوره مکروه دی ان واقع نیت وکي واجبا واجب، که دغه نیت د واجب وکي دا مکروه دی د دې لپاره. ولا نه دی صوم روژه لو نه واقع نیت وکي ان کان که چیرې و غد و سبا من رمضان د روژې د میاشتې وه، فانا صائمون. ګوره یو چا نیت وکړي چې که چیرې سبا د روژې د میاشت روژه ول، بس زه روژه نسم، زما روژه ده، ویلا که چیرې نه وه په لا بیا نه نسم، د دا چا دپاره مکروه نه دی. هغه چا دپاره مکروه دی چې دی د واجب نیت کوي او هغه ورځ د شک وي، یعنې د شک روژه وي، شک روژه دی نه نسي. او که نیول پر دا رقم ترجیح ونیول، که چیرې سبا روژه وله زه روژه نسم، او که نه وه روژه بیا نه نسم، په دا رقم باندې بیا پروا نه کوي، بیا مکروه نه دی. وکوره مکروه دی ان رد ده، که چیرې رد کوي ګډه کله بین صومې په مابین کې د روژې رمضان د میاشت د روژې و غیره د بل ګډواله سره وکړي. په امکان که چیرې من رمضان د میاشت د روژې یقع واقع کېږي عنه دغه څه، ویلا که چیرې نه په نفل بیا نفل دی. دوې روژې که چیرې د میاشت دغه سهار د روژه فرض وله، یعنې د میاشتې د روژې وه زه روژه فرض نسم، او که چیرې نه وه بیا به نفلي ونسم، دا کار دی نه کوي، دا مکروه دی دا کار. ویلا که چیرې نه وه په نفل بیا نفل دی. ومن هغه څوک راکوي د هلال میاشت صومین د روژې او فطرین یا د اختر وحده یوازې د روژې میاشت یا د اختر میاشت یوازې ولده یصوم روژه دی ونسي. و ان رد که چیرې رد سلو
قوله دا خبره د وینا چې ما میاشل دلې دا رد کله قاضي وینا تر کې چیر ماته ک قضا دی راوي کې ماته کل دا روزه قضا دی را ولا کفاره کفاره نه دا روزه کې ماته کل بس بیا به راوګرځي او کفاره پر د باندې وقوبل او قبول دي خبر عدل د عدل یو هغه څوک چې هغه عادل څوک وي عادل څوک سمرا دغه څوک چې د پر شریعت برابر ولو قینن که څه هم ری وي او امراتن یا شذوي للصوم د پاره د روزه مع الغیم سره د ورځي ګوره چې ورځ هم وي دلته د شاهدی ادا کل چې ما میاش ولیدل بس قبول دي وشورت شرط مع الغیم سره د غیم یعنی د ورځي للفطر کشنی اختر د پاره نصاب شهادتي اندازه د شهادت ولفظها او لفظ د شهادت والعداله عدالت هم شرط د دې د پاره ګوره دا ګرد شان چې دا بیا شرط لا دعوا نه وبلا غیم او بیا لورځ چې ورځ نه پاسمان کې جامن عزوین بیا به ډیر خلک راځي یعنی زیات خلک به بیا راځي بیا به شاهدی ادا کوي فيهما په دا دواړو کې کده روزه د میاشم لیدل دي او کده اختر د میاشم لیدل دي په دواړو کې وبعدي په شمارول سره صوم 30 د شمارول د ډیر شروزه بقول عدلین یعنی عدلین دوا دانی عادلان کسان غواړي چې دیش روزه پرسویدای وویل حل روادي الفطر ما تول فطر کول وبقول عدل په قول سره د یو کس عدل د عادل لا ندی حلال نشي کولای چې د روزه ماته کې والضحى لو اختر چې د کل فطري لکه کښنی اختر د لو اختر د پاره هم هغه رقم دی لکه د کښنی اختر د پاره دغه ترتیب دی دغه د شاهدی کار دی صدق الله العلی العظیم وصدق رسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين